अस्सलाम वालेकुम ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو څنګه خیر دی برابر په مالټ کې راغلي دي اټکوم لګ ګډوډ کړم زمونږه د کوارټ نه راغلي میلمانه تعارف پر سره یو خپل کوي خپل نوم ته خپل علي سید شهاب شاه کوهاټ نه. ها ماشاءالله. او تاسو؟ ولید خان کوهاټ نه. حسن کوهاټ نه. اعزاز خان کوهاټ. او بس دغه خو پکې زمانه مشر رور دی ذاکر وهاب دادی ساق دا مې وراره دی یاسر وهاب او دغه مې د ترور زوی دی نوم دیواله او کنستا نوم زنالم هغه مې وراره دی هغه مې زوی دی دغه مې د تر د زوی دی هغه اسرار دی هغه شای سوپلا دی د دیر نه راغلی دغه وارث لالا دی دا جمشید ساگر صاحب دی دا مې رور دی ګل وهاب او دا باچا صاحب دی د پلانګ ارکم چې پیریان دمي ټیک ټیک کنه نو خا غزل بما ورو څه شو کیمرا څه شو غزل بما ورو غب شپ بمالو زمونږ په وجره کې ناس یو زمونږ د بندر نه لک خون واخلای جمشید ساگر سے دوه شعر ته هغه مخ کې وایا چې په دیوال ولي کې دیوال باندې لیکل من دی بیا را تر غزل وایا غانې بجانې په غوګونو اورېدل من دي. انجینیر صاحب ته ډالۍ وي غانې بجانې په غوګونو اورېدل من دي پردو تور سرو پسې لاره کې قتل من دي. غانې بجانې په غوګونو اورېدل من دي پردو تور سرو پسې لاره کې قتل من دي. د خپل ژوندون مې ټول په داسې معاشره کې تیر کو په دیوال ولي کې دیوال باندې لیکل من دي. دا خپل ژوندون مې ټول په داسې معاشره کې تیر کو په دیوال اولی کې دیوال باندې لیکل من دي. د کلی مست په ګودر کې بیا دم کې ورکوي د کلی مست په ګودر کې بیا دم کې ورکوي ساګر د زما د په ساګر پسې قتل من دي. غزل لا توس بیا وای دا بل غزل لا نوې غزل د شیروخ مې پرې ده به هر حال هو ضمیر صاحب وی چې ډالۍ کراته نو وی تکړه دومره پسو د کاپیران دینن سبا تکړه دومره پسه دا کاپیران دي نن سبا چې تنگ تی په دنیا مسلمانان دي نن سبا په خوا به یو د لو چا به کندې ته گزار کو په هر کلی کې شپاړس د لګان دي نن سبا په خوا به یو د لو چا به کندې ته گزار کو په هر کلی کې شپاړس د لګان دي نن سبا قربان د بجلیګر مولا خبره خو رښتیا شوه ته ګوره په ټیک ټاک کې ټول ډمان دي نن سبا قربان د بجلیګر مولا خبره خو رښتیا شوه ته ګوره په ټیک ټاک کې خو ډمان دي نن سبا او یو درز بشي جماعت کې وتیا به شهیدان شي یو درز بشي جماعت کې وتیا به شهیدان شي سرونه د ټیپرو هم ارزان دي نن سبا او روماني شعر دی پکې چې وایي خپشي په جړا شي کله ټینګه غاړه راکي خپشي په جړا شي کله ټینګه غاړه راکي راغلي دي جنۍ باندې پیریان دي نن سبا خپشي په جړا شي کله ټینګه غاړه راکي راغلي دي جنۍ باندې پیریان دي نن سبا دوستی به پنجابیانو د پټان نزد کوله دوستی به پنجابیانو د پټان نزد کوله پښتون سره نستوړي کې ماران دي نن سبا دوستی به پنجابیانو د پټان نزد کوله پښتون سره نستوړي کې ماران دي نن سبا کوم چې بدکاره معاشره کې ټیټ سترګې ټوپکې ورسره دي بدماشان دي نن سبا کوم چې بدکاره معاشره کې ټیټ سترګې ټوپکې ورسره دي بدماشان دي نن سبا خختک به ورلینځي خو چې غټ شي او سړی شي کنځل به کوي مور ته مرداران دي نن سبا خختک به ورلوینځي خو چې غټ شي او سړی شي کنځل به کوي مور ته مرداران دي نن سبا او عزت د پیغلو سکه د ماشومې تار پتار شو عزت د پیغلو سکه د ماشومې تار پتار شو دا څنګه جاهلان درندگان دي نن سبا عزت د پیغلو سکه د ماشومې تار پتار شو دا څنګه درندگان جاهلان درندگان دي نن سبا فرقه باندې جګړه د کافرو خلکو کار دی فرقه باندې جګړه د کافرو خلکو کار دی په خپلو کې نښتې مؤمنان دي نن سبا او پخوا به چې بوډا شو ټوله ورځ به په سجده و
پخوا چې به بوډا شو ټوله ورځ به په سجده وو زمونږ بوډاګان خو ټیک ټاکیان دي نن سبا پخوا چې به بوډا شو ټوله ورځ به په سجده وو زمونږ بوډاګان خو ټیک ټاکیان دي نن سبا روزې له کال کې 2 ځله په کمو سترګو درومي روزې له کال کې 2 ځله په کمو سترګو درومي دا بعضې حرامخوره څنګه جان دي نن سبا او نظر په عزت وي خو د عشق سندرې وایي نظر په عزت وي خو د عشق سندرې وایي بدنام به دې کړي داسې عاشقان دي نن سبا دا شعر دی پکې چې پام کو په دوستانو دې نظر کوه ساګره پام کو په دوستانو دې نظر کوه ساګره جوړ شوي د نستوڼي تیماران دي چې په کور خو د 4 کروڑه خرچه وکړه حاجي صاحب په کال کې دوه پیری عمره وکړه حاجي صاحب او د زوی واده د څنګه په لکونو روپو وکړو جمعات له دې روپۍ چانده وکړه حاجي صاحب او 2-3 شعره چې رالی غواړی مور ورځی حد دی رالی غواړی مور ورځی حد دی او بچی ټول ښکلي خو لور یې کشری حد دی په ښو هوټلو کې ارمان دی چې اټکې را باندې لګېدلې دي موږ ته پکې لږ دوام وکړی چې دا اټکې بند شي چې رالی غواړی مور ورځی حد دی بچی یې ټول ښکلي خو لور یې کشری حد دی او په ښو هوټلو کې به ښه طعامونه وي خو صاحب زما خوښه ده د مور د لاس ډوډۍ حد دی حسن پرسته یم د چا ښایسته سپک نه ګورم هلکانم ښکلي دي صاحب خو جینکۍ حد دی او ځکه ستا خوښه نه وه مور جو زه یې نه غواړمه ته خو یې وینی و نظر که نه ابی حد دی بل په مری باندې توره زه ښه واواجینو په نری دنګه سپینه پوزه یې نتکای حد دی لکه به ما اټکې دي یاره زه پکې اټکو ګډوډ کړی یم او بس که په منډار کې څوک څه ویل غواړی چې بس لا یو ویډیو سټارټ ته ولی پکې ښایسته پلار راغلی دی په ګاډي کې انجن کې دغه نښتې ده دا قابله ووایه سبا به سوات کې کیسي های کورټ کې او بل یو شی غزل کټ دی کو نه سټارټ ته ورځه په وای غشي باڼه کولندې کسترګي غشي باڼه کولندې کسترګي ما تر وګورم مړې کسترګي زدې د سترګو نه چک په نکو مړې را جوخت شنیز دې کا سترګي زدې د سترګو نه چک خو نکو مړې را جوخت شنیز دې کسترګي ما ته چې نرا ګوري دا به وایم رب د شمکور وړاندې کا سترګي ما ته چې نه راګورې دا به وایم رب د شمکور وړاندې که سترګې زه به دا ستا دپاره غر سورې کم خو لږه وجاړه لمدې کا زه به دا ستا دپاره غر سورې کم خو لږه وجاړه لمدې که سترګې او ساګره دا خلک په مینه نه دي ساګره لږه شانتې سرې کا هغه ابراهیم تاج ته چې ډالی کړی و وعلیکم سلام ټولو ملګرو ته څونه چې هر چا سره چې څونه ملګري دي او دغه کوي ټولو ته وعلیکم سلام ناټ کې خو نور کله په ما نه چې دا نن څه چل دی چېرته کروڑ روپۍ مې راختلي دي که ابراهیم تاج ته خو مې دا ډالۍ کړی وای د سترګو نه کتل راته خواږه وکه بیا ګوره د سترګو نه کتل راته خواږه وکه بیا بیا زحمت صاحب ښی د سترګو نه کتل راته خواږه وکه بیا ګوره د چا نه می ریږه ته لږ زړه وکه بیا ګوره ای ژوند کې د لتوب کوه یوه ښځه پوره ده که ته وایې چې زه نر یم نو ته 2 وکه بیا ای ژوند کې د لتوب کوه یوه ښځه پوره ده که ته وایې چې زه نر یم نو ته 2 وکه بیا ګوره دا ته چې وایې په کور کې زه په هر چا باندې ګران یم نو راشه مړه ته خو یو واده وکه بیا ګوره دا ته چې وایې په کور کې زه په هر چا باندې ګران یم نو راشه مړه ته خو یو واده وکه بیا ګوره تا خوند کله سکلی ته د مینې څه خبرې تا خوند کله سکلی ته د مینې څه خبرې ژوند به دې بدل شي خو ته ښه وکه بیا ګوره او ساګر یم ګورې واوره دا هډوکي به دې مات کم
ته زما سره په مینه کې دوکه وکړه بیا زه مننه ټولو ملګرو د طرفه به ټولو ملګرو ته سلامونه او په مونږ خو پکې خو چټ کې لیونې کړم اټکو سلامونه منظور کړئ غب شپ هم ولګو او ټول ملګري سلامونه منظور کړئ او بس دا راغلي میلمانه د کوواټ نه دا زما هم ملګري دي او زما د رور هم ملګري دي نو بس د ټولو مننه مهرباني